بس دغه مې درته ایسي دا بچیان وږي او دغو ته زه سترګې مې نه ګاډي نو زه څه باران بچې پرې وشو نو اکثر به څڅېدله باران بچې پرې وشو کله وچه ډوډۍ راوړم کله نانبای نه راوړم یو درې ستنې پکې وې لګېدلې ماتې ګوډې سلامونه دوستانو نیکې هیلې مې ومنئ الله دې چې جوړ روغ اوسو دغه سپین ږیری بابا ده د یوه ورور یتیمان هم ورته تر غاړې دي د بل ورور یتیمان هم ورته تر غاړې دي دا څو ورځې کېږي چې موږ پسې ګرځي راګرځي چې تاسو موږ ته راشئ زموږ احوال واخلئ واقعا چې موږ دلته دوی ته نږدې راغلو د دوی دا ژوند ډېر تریخ ده داسې یو ژوند ده چې د نه منلو خبر اوس ماشومان یې ژړلی چې موږ سهار چای نه ده څښلی تقریبا دغه څه کم 12 بجې دي نو دوی د سهار چای نه ده څښلی د غرمې ډوډۍ ته هم حیران پاتې دا سپین ږیری بابا وایي چې ځوان وم مقصد د یتیمان مې ساتلی شوه کولی مې شوه خو سپین ږیری هم نشم کولی بابا جوړې په خیر یې څه مشکلات لري بابا جان مشکلات دا ده چې وس مې نه رسېږي څومره کورنۍ کې څومره یتیمان ته کار چې وس یو 5 شپږ یتیمان د بل خپل بچیان خپل مې لاس سره خلفانه خپل د لس دی او شپږ نور 14 او د ګټې یوازې همدغه ته نور څوک بل مشر زوی به دې دی بچه ته راشي دا د مشر دا مې مشر دی دغه پسې یو بل دغه دا د مشران دي او دا ستا کاکا عمر دی دومره دی د بچیان دې ولې داسې واړه پاتې دي څه وجه ده ته خپله مړه کېدم مخکې پیدا کېدم مړه کېدو پروردګار دغه موږ خو راغلو کاکا دغه خلکو ته د ستا غږ رسوو صحیح دی یو مسلمان کېدی چې ته داسې ستا مشارف ستا د یتیمانو پالنه یا روزنه کفالت په غاړه واخلي دې خلکو ته څه وینا لري څه غوښتنه لري زه دا غوښتنه لرم چې که چا کومک وکړي یو کور ودان کړي نشي کولی نو موږ نور چاره نشته د بچیان واړه دي کار نشته امام وسه نه رسېږي مخکې پاکستان دلته مزدوري به هم کوله نشته اوس هغه کار هم لارې بندې یا پاسپورټ نه شو جوړولی اوس هم نه رسېږي راځه کاکا د ماشومان سره وغږېږي بس ډېر وخت کېږي لکه دا یو نیمه میاشت ډېر مشکلات زیات اوس هم نه رسېږي یو نه راوړی شو چې اوس دې ونه رسېږي نو چې شی به یې واخلي پیسې نشته او شوتل هم دغه مخکې وچوله ولاړ کړه زه باندې مې داسې روزګار روان پروردګار دې رحم وکړي دا بچیان واړه بچیان دي او نه مې وس رسېږي له ډېرې ولګې لا سبا مې خېټه خوږېدله باران بچې وس رسېږي او بس راله غاړې څوک که بچارم باران بچې پرې وشو نو اکثر به څڅېدله زه ځان ساتلی سپین ږیری وس مې نه رسېږي کار کوي کاکا کار کوم لاس پیاجو د دوی دغه اوړه څښاک خوراک کالي جامې دا د کوم ځای نه برابروي کله وچه ډوډۍ راوړم کله نانبای نه راوړم هر وخت به په غمونو تکلیفو کې وم راګیره هر وخت به په غمونو تکلیفو کې وم راګیره کار زمینه برابره کړي او موږ په کار مصروفه شو یو څه دې بچیان ته راوګټ څه شي کار نور خو چاره نشته څه شي کار زمینه ته برابروي داسې کار راته برابر چې دا بچیان څو رالوېږي دا به څنګه نه مې وس رسېږي او نه چې شی را سره شته نه مې پانس ته چې کومه مزدوري سخته وه او نه کار شته کاش چې کار وای کار به مې کاوه د بچیانو ته به مې چېرې د ورېرو ته بچیانو ته به مې رابطول نشته چې شی موږ هم حیران پیران پاتې خدای دې وکړي چې موږ ته سره څوک کومک وکړي د الله د رضا د خاطر لپاره سړی هم سپین ږیری ده یتیمان هم راله غاړې دي واړه بچیان مې دي ډوډۍ رانه غواړي څنګه وکړو زاړي راته وس هم نه رسېږي کله کومک را سره وکړي داسې سخته راباندې تېرېږي چې واورې هغه
نه خوراک یې ماشومان ته نه هغوی دغه د غرمې ته دغه د هېڅ شی نشته بچیان مې وږي دي بد ساعت کوي وایي مور یې وایي څښی به غرمې ته راته هغه ټایم دی زه چای څښی به وکړو بس دغه مې درته ایسي دا بچیان وږي او دغو ته زه سترګې مې نه غاړي نو زه څه وکړم نو چاره کېږي بچیان راله غاړې وږي تږي دغلته زما راباندې راځي دا سخت ساعته واورې راباندې ورېږي موږ به څه شی کوو اکثر بڅڅېدلم باران به چې پرې وشو نو اکثر بڅڅېدلم